پولیس رادیو اغیزمنه او ملي رسنۍ. آشیانه ما میهن کاشیانه ما میهن ای خاک دل ایران خاک شیران هر کفر کفن میهن آشیانه ما میهن کاشیانه ما میهن. رسنۍ یوازې د خبر رسولو لپاره نه دي بلکې د فکر جوړولو، ټولنیز پوهاوي، د واقعیتونو بیانولو او د ملت یووالي لپاره حیاتي او مهم رول لري. گذشتن از رو از تن سپاهی تو سپاهی حق دارن عشق شهادت رو کویم بر دین و شریعت گرفتن را. په هر هیواد کې رسنۍ د نظام او ولس ترمنځ د اړیکو پل ګڼل کیږي. اسلامي رسنۍ د ملي ارزښتونو د بیانولو، د افغاني کلتور د پیژندلو او د ټولنیزو منفي اغیزو او شایعاتو پر وړاندې د مبارزې یوه مهمه وسیله ده. ای خاک دل ایران خاک شیران هر کفر کفن دلته یو موټی یو قوت پښتون ازبک او هزاره. پولیس رادیو چې یوه فعاله او ملي رسنۍ ده همدې ارزښت ته په پام هڅه کوي چې د امنیت، خدمت او نظم لپاره شپه او ورځ کار وکړي او د امارت غږ خلکو ته او د خلکو غوښتنې تر امارته ورسوي. پولیس رادیو چې د اسلامي امارت تر حاکمیت وروسته د کورنیو چارو وزارت د عامه اړیکو لوی ریاست تر چتر لاندې 24 ساعته خپرونې پیل کړي، په 3 کلونو کې په بیلابیلو لکه دینی، امنیتي، فرهنګي، ټولنیزو، ادبي، اقتصادي او سیاسي برخو کې 29 خپرونې رامنځته کړي. روسو امریکا روزبون کرده مسخو کی تو بیرون با فضل حق تو رو دویم. د خپرونو د امنیتي ارګانونو د لارښوونې، د خلکو د فکري روزنې، د ملي ارزښتونو پیژندنې او امارت ته د ټولنیز شعور لوړولو په برخه کې څرګندې اغیزې کړي. آشیانه ما میهن کاشیانه ما میهن ای خاک دل ایران خاک شیران هر کفر کفن. پولیس رادیو د 29 خپرونو ترڅنګ د خبرونو برخې ته هم ځانګړې پاملرنه کړې. اوس مهال پولیس رادیو د هر ساعت په پای ته رسیدو لنډ خبري سرویس لري او د مازیګر په 4 بجو پښتو خبري ټولګه، دارنګه د شپې 8 بجې د دري ژبې خبري ټولګه هم اوریدونکو ته وړاندې کوي چې ورځ تر بلې د خبرونو د شمیر ترڅنګ په کیفیت هم کار کیږي ترڅو په لوړ کیفیت او معیاري بڼه د سیمې، هیواد او نړۍ خبرونه تر اوریدونکو ورسوي. هیوادونو سارسیا میهن آشیانه ما میهن کاشیانه. تیر یو کال کې پولیس رادیو غږیزو او انځوریزو تمثیلي کلیپونو ته هم په خپلو خپرونو کې پراخ ځای ورکړی. ته صبر چې اوس حق او ناحق درته وښایم. مکوه لکه مکوه درته وایم ته په دغه مکوه. دا کلیپونه د مهمو فرمانونو، د ملي یووالي، امنیت، د نشهیي توکو د مخنیوي، د ځمکو د غصب او نورو مهمو ټولنیزو ستونزو په اړه چمتو شوي او دا پروسه لا هم دوام لري. د دې کلیپونو له لارې هڅه کیږي د پولیسو چوپړتیاوې خلکو ته اوڅار او وړاندې شي. ته ویل څه غواړې؟ ستا مقصد د دې خبرې نه څه دی؟ په ما دعوه کې که دعوه کې نو ښه نه کې. څه پوه شوې؟ دا ډول زموږ هڅه ده چې په دې تمثیلي ټوټو کې د فرمانونو او حقوقي اسنادو مفاهیم د تمثیلونو له لارې بیان او د اسلامي امارت د خدماتو او کړنلارو په اړه خلکو ته معلومات ورکړو. ماما تر اوسه پرې خو دې زما صفت کو، دا اوس ولې؟ بد مې کړي، جګ مې وهلي چې ستا صفت مې کړی. زه څه خبر وم چې ته میراث خور یې؟ ای ماما جانه ګوره دا زما د مور حق دی، د مور حق درنه اخلمه چې هر څنګه دې خوښوي. وزه درته وایم لاس دې خلاص چې څه کولی شي وکړه. ګورو به راسه حق مخ نشته، میراث کې حق غواړي، هر یو راخوښ یې راته.
پولیس راډیو یوازې په کابل کې نه بلکې په یو شمېر مهمو ولایتونو لکه ننګرهار، هرات، بلخ، خوست او لوګر کې څانګې لري چې هم خپلواکي او هم د مرکز سره ګډې خپرونې لري. پولیس راډیو توانېدلې چې د خپلو سیمه ییزو څانګو له لارې د هر ولایت مسؤلین او د عامه نظم ساتونکي ارګانونه له ولس سره نږدې کړي. د راډیو د ولس او پولیس ترمنځ د باور فضا رامنځته کړي او د خلکو ونډه او ملتیا یې د امنیت په ټینګښت کې ډیره کړې ده. که د مرکزي مشرانو ملاتړ او همکاري نور هم زیاته شي نو د پولیس راډیو د فعالیت سیمه به لا پسې پراخه شي. پولیس راډیو په پلان کې لري چې ډیر ژر په کندهار، کندوز، غزنی او نور ولایتونو کې هم خپلې څانګې پرانیزي او خپلې خپرونې پیل کړي. پولیس راډیو چې د غږیزو او انځوریزو خپرونو ترڅنګ د لیکلي محتوا په تولید او خپراوي کې هم فعاله ده. د ټولنیزو رسنیو له پیاوړو پلیټفارمونو لکه ایکس یا پخوانی ټویټر، فیسبوک، انسټاګرام، ټیلیګرام، یوټیوب، لینکډین، ملګري او واتس اپ چینل له لارې تازه خبرونه، راپورونه، مرکې، پیغامونه او نور اړین مطالب په لیکلي، غږیز او تصویري بڼو خپروي. نن سبا چې ټولنیزې رسنۍ د خلکو لپاره د خبر ترلاسه کولو تر ټولو چټکه او اسانه لاره ګرځېدلې ده، دا ښکاره خبره ده چې خلک د راډیو او ټلویزیون په پرتله ټولنیزې رسنۍ ډېرې څاري. نو پولیس راډیو هم دې برخې ته پاملرنه کړې. د پولیس راډیو دا فعالیتونه د شپې او ورځې 24 ساعته ترتیب شوي چې کارکونکي د کاري دورې له مخې دا ورځې او شپې په هر ساعت کې خپل مسؤلیتونو ته ځیر دي. دوی هڅه کوي چې خپل ټول تولیدي او خبري مطالب د اسلامي امارت د پالیسۍ سره سم له چټکتیا او دقت څخه په ګټنې اغیزمن کړي. پولیس راډیو د خپلې رسمي ویبپاڼې له لارې په 3 پښتو، دري او انګلیسي ژبو په لیکلي، غږیز، ویډیوي او انځوریز معیاري او اړین مطالب خپروي. په دې ویبپاڼه کې تازه خبرونه، راپورونه، مرکې، شننې، اقتصادي معلومات، د اسعارو او لومړنیو توکو بیې، فرهنګي، روغتیایي، شرعي، ټولنیز او د افغانستان تاریخي مطالب خپریږي. همداراز د ملکی خدمتونو کړنلارې، بیړنۍ شمیرې، رسمي اعلامیې او د خلکو لپاره اړین معلومات هم پکې ځای لري. له دې سربیره په دې ویبپاڼه کې د پولیس راډیو ژوندۍ خپرونې او ترڅنګ د ځینو خپرونو تکرار هم څارونکو ته وړاندې کوي. د هوا حالات، علمي مقالې او د هیواد د تاریخي او ښکلو سیمو انځوریز البمونه چې هر ورځ د هیواد له ګوټ ګوټه موږ ته استول کیږي د دې ویبپاڼې نور مزایا دي. د پولیس راډیو ویبپاڼه یو باوري او عصري ډیجیټلي پلیټ فارم دی چې له لارې امنیتي پیغامونه، ملي ارزښتونه او حقایق له ولس سره شریکیږي. پولیس راډیو یوازې پر خپرونو، خبرونو او ډرامو بسنه نه کوي بلکې د اسلامي امارت د مشرانو پیغامونه، د کورنیو چارو وزارت د داوطلبۍ اعلانونه، اصلاحي لنډ کلیپونه، ترانې او نور فرهنګي معلوماتي توکي هم د خپلو خپرونو په منځ کې خپروي. خوشالي د وطن، سوکالي د وطن،
خوشحالی د وطن سوکالی د وطن په تعلیم کېږي آبادي د وطن آبادي د وطن د کتاب کتابچې د ښوونځي مدرسې د کتاب کتابچې د ښوونځي مدرسې د کتاب کتابچې د ښوونځي مدرسې د همدې ملګرتیا شتمني د وطن د همدې ملګرتیا شتمني د وطن په تعلیم دا موضوعات یوازې د خبر رسونې اړین اړخ نه جوړوي بلکې د ټولنې د سمون او د اسلامي امارت کړنو ته د خلکو د پام رااړولو یوه اغیزمنه وسیله ده. خوشحالی د وطن سوکالی د وطن په تعلیم کېږي آبادي د وطن آبادي د وطن. دا ټول فعالیتونه د مسلکي، ژبني او تخنیکي کارکونکو له لوري خورا ښه پرمخ وړل کېږي. ملګرتیا د زموږ اړتیا د قلم ملګرتیا د زموږ اړتیا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د پولیس رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مسئ وخت مو بخیر. په دې هیله چې جوړ روغ او د صحت جانب مو پتن دا دی بیا هم یو ساعته د ترانو انتخابي خپرونه پیل شوه. په دې یو ساعته خپرونه کې مو زه فضل حبیب انوري هرکلی کوم په دې هیله چې خپرونه کې تر پایه راسره پاتې شئ. زموږ سره اړیکه ونیسئ. زموږ د اړیکې شمېره ده 0859915 باندې شمیرو زموږ سره اړیکه ونیسئ او خپرونه کې راسره برخه واخلئ. همدارنګه کله چې مو زموږ سره اړیکه ونیوله کومې ترانې چې ستاسو خوښې وي هغه به ستاسو د خوښې سره سم تاسو ته نشر کړو. بله رادیو پلیس هست؟ بله د پلیس رادیو ده. مهرباني وکړئ څوک او له کومه ځایه مو اړیکه نیولې ده؟ فرهاد هستم از کابل به تماس شدیم. فرهاد جان ډیره مننه چې اړیکه مو نیولې ده. مهرباني وکړئ د ترانو انتخابي خپرونه ده. کومه ترانه درته نشر کړو؟ اما یک ترانه است که منصور غزنوی میخواند دا جنت جنت وطنم را اگه برام نشر کن خوش میشم از پیشتم. بله د منصور غزنوی په आवाज باندې به ان شاء الله تاسو ته دا جنت جنت وطن دی په همدې غږ باندې تاسو ته ترانه نشر کړو. بخیر و سلامت باشین. وقتتان خوش. خدا نگهدار. دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن هر خوا مزارونه خړ قبرونه یې زینت وطن دا جنت جنت وطن دا. په مرکز او ولایاتو کې د 24 ساعته خپرونو، خبرونو، ډرامو، ویډیو کلیپونو، ټولنیزو رسنیو او رسمي ویبپاڼې له لارې د پولیس رادیو کارکونکي د 24 ساعتونو په هره شیبه کې د خپل مسؤلیت اداینې ته متوجه دي. آبادی د وطن خوشحالی د وطن سوکالی د وطن خوشحالی د وطن سوکالی د وطن. پولیس رادیو یوازې یو رسنۍ نه بلکې د فکری اصلاح، همکارۍ او ملت جوړونې یو متحرک ارګان دی چې د افغانستان د امنیت، ثبات او ارزښتونو د ساتنې په برخه کې ځانګړی رول لري. د جهاد مفکورې د زمرو حوصله د جهاد مفکورې د زمرو حوصله ټینګ ایمان ویښ احساس خوند کوي د وطن ټینګ ایمان ویښ احساس خوند کوي د وطن په تعلیم کېږي آبادي د وطن آبادي د وطن. پولیس د ټولنې خدمتګار